د ولسمشر ستر سلاکار او د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل د مرغومې په ومه ولایت مقام کې د ولسوالانو سره په غونډه کې لارښوونه وکړه چې د محلي حکومتدارۍ د پیاوړتیا په موخه د اداري غونډو ترڅنګ ولسي اړیکې پیاوړې کړي او په همدې موخه علما کرامو، ځوانانو، مخور او نور قشرونو سره وخت په وخت ناستې ترسره کړي. هغه همداراز د کوکنارو کښت او غصب پر ضد د جدي مبارزې، شفافیت رامنځته کېدو او امنیت تامین په موخه ګړندۍ هڅو، ځنګلاتو د وهلو مخنیوي، رغنیزو چارو د اهمیت څخه د ولس خبرېدو، په ښوونځیو کې د رضاکاره ښوونکو د ګمارنې په موخه کمپاین ترسره کېدو او یو شمېر نورې سپارښتنې وکړې. نو هیله کوم چې په دغه برخه کې چې ننګرهار د کوکنارو نه پاک و په ځینو برخو کې اوس هم چې شتون لري، هیله مند یم چې هغه مربوطه ولسوال صاحبان د خوږیاڼیو، د شیرزادو او همدارنګه نور په خپل وس توان کړو. تاسو د راپوردهي سیستم چې منظم راپور په دې معنا باندې چې موږ د ولسوالۍ د ستونزو شریکي. زما هیله مند دا ده چې د هغو مجرمینو په پیدا کولو کې، د قضیو په تعقیب کې او همدارنګه منظم راپور رالېږل، اداري مجالس مو دا زموږ د دې نظام پیاوړتیا، ثابت او همدارنګه د ټولو کې قوت ښکاره کوي. په دې غونډه کې د ولایت مالي او اداري مرستیال پوهنوال ببرک میاخیل د شته امکاناتو څخه په ښه توګه د ګټې اخیستنې، د ولسوالیو اړونده بېلابېلې ستونزې ولایت مقام سره د شریکولو او یو شمېر نورې سپارښتنې وکړې.